تبلیغ والا باندې اتیره جمعه په حرمینو په ځمکه باندې پابندي ولګېدله او هغه سرکاري ټټوان نه دي ټټوان کش نو مخامخ شوی وی نو کش زما خبرې ورسېدې بیا مې سمې خبرې کولې دغه علما دا شی دي بیا ښه دا مولا علی کاری رحمت الله علیه کتاب لیکلی تبعید العلماء عن تقریب الامراء چې علما به د بادشاهانو نه ځان لرې ساتي څه به ساتي جي ولې بیا دلته کې د ابو هريره قول د دیلمي په حواله سره نقل کړی حضرت ابو هريره فرمایي چې ته کله یو عالم وګورې چې د بادشاه درته ډېر ځي راځي نو فعلم انه لص پوه شه چې دا غل دی څه شی دی جي غل دی غل نو دې وجې نه علما به د بادشاهانو د در نه ځان ساتي د حضرت حذیفه رضی الله عنه قول دلته موجود دی د هغې وجه دا ده چې بیا به بادشاه تا ته یو ناجایز کار هم وي ته به یې بالکل صحیح خبره ده نو تبلیغان تر اوسه مسلمانانو او اوس ما د مسجد نبی د منبر نه چې دا اواز واورېد ډېر زه خفه شوم وایي دا کبر پرست دي او دا بدعتیان دي او دا هلکه د کبر پرستیانو خو تبلیغانو خلک منې کړل تبلیغان کبر پرسته دی لکه تاسو څو کتلی بدعاتو نه خو تبلیغ والا ډېر لري دا کبر پرستی دا بدعتیان دي او اوس به دهشتګردۍ دغه هم لګولې دی په خبره پوه شي دهشتګرد نو تبلیغي خو پردې وا هم لاس ته نه پاسوي چې ډب ورته ورکړي نو بل مخ درته راوي سبحان الله چې په دې وي الحمدلله بل درته دې غاړه کړي په خبره پوهېږي او اوس هغه هم دهشتګرد شو نو یې پابندي پوره وله کش شي زمونږ وس یې اوس په کار دا ده چې دنیوي لحاظ سره ټولې دنیا په لیول باندې ټول علمو له اواز چتول په کار دي او دا ځینې خلک وایي دا سیاسي علما هلته نو وایي ځکه یې پابندي ولګوله خبره پوهېږي کښېنې غلي مړه د امریکا کې سیاسي علما دي دا یورپ کې سیاسي علما دي هر څه ازادي ده هلته بادشاهت دی څه شی دی جي د هغې وجه دا چې هلته شرعي نظام نشته ښه شرعي دلته جمهوریت دی هلته بادشاهت دی نه بادشاهت په اسلام کې شته نه جمهوریت په اسلام کې شته اسلامي نظام راشي نو بیا د دې پابندي ولګوي ان شاء الله العزیز عربو ته سپېړه زموږ رسېدونکي ده ان شاء الله العزیز په هغې باندې چپره روانه ده ان شاء الله العزیز دا حالات چې خرابي په ریاض کې نو دومره لوی کنسرټ او سینما سنټر قایم کو او سلمان خان ولادي ځینې بوتلی او د انډیا نه او پکې ډمامي او ارامتوبونه یې پکې وکړل که نه هغه خیر دی جایز دي او دا یو مولا هم داسې وویل دغه مولیان دا د طاغوت سپیکرې دي هله پرچه ورته څه لیکلي که نه هغه ورته وایي لعنت شه ستا د حرم په دقه امامت شه دا خبره باندې پوه شي ګمراهان بې دینه د طاغوت او د کفر او د کفر د غلامانو جاروکش اوس به ته دا د حرم امام دغه پسې دې وویل دا د سړي زوی دی بیا خلک خفه کېږي څوک ورته ذلیل ویل څوک یې د نه سړي زوی ورته خو د نه سړي زامن دي که نه ښه خدای پاک به د حرم امام په یو وخت کې ابوجهل هم ونو په خبره پوه شي اوس هغې چې ورته څه لیکلي دي سم دم د اصلاح والا جماعت د ټول حرمینو نه بند نو خدای جل جلاله دې ورته زر تر زره خپله سزا نصیب وفرمایي محمد ابن سلمان او د ده دا طاغوتیان مولیان د رب العالمین د خپل غضب او د غصې او د قهر په څپېړه باندې ووایي رب العالمین دې نست و نابود کړي رب العالمین دې د حرم د لمنه د دې نه خلاصه کړي زموږ په وس کې دا نه دي نور ان شاء الله العزیز تبلیغ مرګري چې خپل کار کوي خپل مهنت کوي او چرته چې اواز زموږ رسي څه مو وس دی ان شاء الله العزیز د دین حق کار چې په صحیح طریقه څوک هم کوي ان شاء الله موږ په هر میدان مرګري یو موږ ورته دعا کوو د دلایلو په میدان کې او د لاسه شولو په میدان کې ان شاء الله څه ناڅه طاقت لرو ان شاء الله العزیز واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انا لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا لا امرات الموت سكرات الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين